السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. کورنیو چارو وزارت په تېره اونۍ کې خپرونې ته ښه راغلاست. د کورنیو چارو سرپرست وزیر ښاغلي خلیفه سراج الدین حقاني د کابل پوهنتون د سږني کال فارغینو په فراغت غونډه کې ګډون وکړ. خلیفه صاحب دې غونډې ته په وینا کې وویل د پوهنتون او مدرسې ترمنځ واټن د هیوادوالو په ځانګړې توګه ځوانانو ترمنځ په شک او ناسم ګمان سربیره ښوونیز او تحصیلي بهیر هم له ستونزو سره مخ کړی و. خلیفه صاحب ټینګار وکړ چې نظام د پوهنتون او مدرسې په علمي قوت سره پیاوړی کیږي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر د جاپان د سولې بنسټ سوسکاوا مشر ښاغلي اتسوشي سونامي د یادې موسسې غړي او افغانستان لپاره د یوناما پخوانی مشر ښاغلي تدامیچي یاماماتو او د دې بنسټ له یو شمېر غړو سره ولیدل. د پلاوي مشر ښاغلي اتسوشي سونامي د سرتاسري امنیت په ګډون بېلابېلو برخو کې د اسلامي امارت لاسته راوړنې وستایلې او په وینا یې تمه ده چې د افغانستان اقتصادي ستونزو په ګډون به ډېر ژر ځینې شته خنډونه هوار شي. محترم خلیفه صاحب دوی ته د ښه راغلاست ترڅنګ وویل جاپان په سختو حالاتو کې افغانانو سره مرسته کړې او په وینا یې چې دواړو هیوادونو ترمنځ تاریخي اړیکې د ناکامورا په څېر د مخورو او خواخوږو انسانانو له کړنو اغېزمنې دي. د کورنیو چارو وزارت د مخابرې او معلوماتي ټکنالوژۍ لوی ریاست له ښوونیز او روزنیز مرکز څخه 4 تنه د یو میاشتنیو زده کړو بشپړولو وروسته فارغ شول. د پکتیا امنیه قمندانۍ اړوند د پولیسو له روزنیز او ښوونیز مرکز څخه 500 منصوبین له عقیدوي مسلکي او پوځي زده کړو وروسته فارغ شول. په غونډه کې د مسؤلینو د هر اړخیزو ویناو ترڅنګ فارغ شوي منصوبینو پوځي نندارې وړاندې کړې. د سویل لویدیځ زون د پولیسو له ښوونیز او روزنیز مرکز څخه 556 تنه امنیتي سرتیري له 2 میاشتنیو مسلکي زده کړو وروسته فارغ او د بریلیکونو په اخیستلو سره ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې شول. دا وې د دې اونۍ لاسته راوړنې. تر بیا ښې چارې.